د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک چې دا غواړي چې د ملاقات ته د الله تعالی سره د رضا په حالت کې او په خوشاله وشي نو دله پکار د چې په ما په کثرت سره درود پاک وي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. د دې بابرکته او پرنوره سلسله تابعه د نن 9 میاشتې او 4 کاله وړاندې شوې وه. په دې تیرو 9 میاشتو کې چې هغه تیر پروګرام کوم مونږ کړی و په هغې کې ملګرو په مختلفو مدرسو سکولونو کالجونو کې په 20 رب ځله درود پاک په کثرت سره ویلي او په دې 4 کالو کې 15 رب ځله درود پاک ویلي شوی دی. نو کوم ملګري چې هغې د دې سلسلې نه ناخبره دي هغې له پکار ده چې بهر د قاري رضوان الله صاحب سره د دې پروګرام نه پس ملو شي چاټونه هغې جوړ کړي دي هغې ته واخلي او په دې سلسله کې را روان ځله ځان شریک کړي. الحمدلله په ملک او د ملک نه بهر په کروڑونو او اربونو زله درود پاک په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مرګري وي او د هغوی ژبې پې مخته شوي دي. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس خاص کوم نوموړو مدح خوانانو عمر حیات دورانی، صادق حیات دورانی او گلزار احمد ته چې راشي او حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته د عقیدت نعتیه پیرزوینې وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله واخلد ډالې زمنګ نه